د افغانستان له لوري تر ماتې وروسته پاکستان له مینوالو غوښتي لوبډلې تشویق کړي. د پاکستان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ اکتوبر 26مه د کرکټ له مسلکي افرادو او مینوالو څخه غوښتي دي چې د لوبډلې ملای ور وتړي او حمایت یې وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ دا اعلامیه د افغانستان له لوري تر ماتې وروسته او له جنوبي افریقا سره تر لوبې یوه ورځ مخکې خپره کړې ده. په افغانستان باندې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي، کپتان او د بورډ په چارواکو باندې کلک انتقادونه وشول او دا تور هم پرې ولګول شو چې له افغانستان سره یې ښه لوبه ونه کړه او د لوبډلې ترکیب یې ښه نه و. پاکستان پر افغانستان تر ماتې مخکې په روان نړیوال جام کې دوی نورې لوبې هم بایللې وې. د پاکستان کرکټ بورډ په اعلامیه کې همدغو ماتو ته په اشارې ویل شوي دي چې د مینوالو احساسات او عواطف درک کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي د کرکټ بورډ اداره د مسلکي افرادو او مینوالو څخه هیله لري چې په داسې ننګولو چاپیریال حالت کې د کپتان بابر اعظم او د پاکستان د کرکټ بورډ د ټولې لوبډلې ملاتړ روان وساتي. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په یوه ورځني لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه، هغه هم په نړیوال جام کې. تر دې مخکې پاکستان دا ډول 7 لوبې له افغانستان څخه ګټلې وې. داسې هم ویل کیږي چې شاید پاکستان نیمه پایلوبې ته لار ونه شي کړای. پاکستان په روان نړیوال جام کې تر دې دمه 15 لوبې کړي او یوازې 2 لوبې یې ګټلې دي. د دغه هیواد کرکټ بورډ هیله ښودلې ده چې لوبډلې به یې خپلې پاتې 4 لوبې ګټي او نیمه پایلوبې ته به لاره کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر انضمام الحق او د لوبډلې کپتان بابر اعظم د لوبډلې په غوراوي او ترکیب په جوړولو کې پوره خپلواک دی، خو دا یې هم ویلي دي چې له نړیوال جام وروسته به د پاکستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام کوي. پاکستان د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره لوبه لري. افریقا په 15 لوبو کې یوه بایللې او د 10 لوبډلو په جدول کې دویم مقام لري.